کوم خلک چې په بهر ملکو کې اوسېږي آیا هغه خلک په سرسایه د کم ځای ورکوي او د هغه چې کم نابالغه ماشومان وي د هغې سرسایه به د هغه ځای مطابق ورکوي چې په کم ځای کې ملازمت کوي یا د خپل ملک مطابق چې په کم ځای کې دغه نابالغه ماشومان اوسېږي. ګران کتونکو دا یو اهم او ډېره ضروري مسله ده او اکثر لا موږ سره په دغه رمضان مبارک کې مسافر رونه چې څومره دي هغوی رابطه کوي د دې مسلې په باره کې. نو دې د وجې نه زه غواړم چې دغه ویډیو جوړه کړم او دغه معلومات تاسو سره شیر کړم او تاسو هم دغه معلومات چې نور مسلمانانو رونو ته ورسوي. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان د ملازمت لپاره د خپل ملک نه چې بهر ملک ته لاړو او د هلته ملازمت کوي او د چې کوم خاندان دی او د چې کوم فیملی ده کوم بچیان دي هغه په خپل ملک کې اوسېږي نو په دغه مسلمان باندې چې کله د رمضان مبارک میاشت داخله شوله او بیا دغه مسلمان باندې سرسایه ورکول دا واجب شول نو په دغه صورت کې دغه مسلمان سړی چې په بهر ملک کې ملازمت کوي نو په دغه مسلمان سړی باندې د هغه ملک مطابق چې په کوم ملک کې ملازمت کوي د هغې د نرخ مطابق په د باندې سرسایه ورکول دا واجب دي او کم چې نابالغ بچي په خپل ملک اوسېږي نو د هغه نابالغ ماشومانو بچو سرسایه ورکول د هغه ملک مطابق چې په کم اوسېږي نه دي ورکول د هغه ملک مطابق به ورکوي چې په کم ملک کې دغه مسلمان سړی ملازمت کوي. زه به تاسو ته یو مثال جوړ کړم. یو کس دی هغه زید نوم دی هغه چې دی خپله فیملی دا لري په پاکستان کې لري او د ملازمت لپاره چې دی دوبۍ ته لاړو نو اوس په ده باندې د رمضان مبارک میاشت داخله شوه په ده باندې سرسایه چې دی بیا واجب شوله او دی اوس خپله سرسایه ورکوي نو دی به دغه دوبۍ د نرخ مطابق چې هلته څومره قیمت وتلی وي د هغه قیمت مطابق په خپله سرسایه ورکوي او کم چې نابالغه ماشومان دي بالغه نه او خپل خزم نه یعنی نابالغه ماشومان چې د په ملک پاکستان کې اوسېږي صرف د هغه نابالغه ماشومانو سرسایه به دغه زید د هغه دوبۍ نرخ مطابق ورکوي. یعنی هلته مثال کے طور پر 25 درهم چې دی سرسایه وتلی دو د هغې ځای نرخ چې 25 درهم دی نو دغه زید به د خپل ځان له طرف هم چې دی 25 درهم ادا کړي او د هغه نابالغه ماشومانو چې په ملک پاکستان کې اوسېږي د هغې سرسایه هم چې دی 25 درهم ادا کړي هغه که په دوبۍ کې ادا کوي هغه که په ملک پاکستان کې ادا کوي او چې کومې بالغه ماشومان دي یا یې ښځه دو د هغې سرسایه ورکول په ده باندې واجب نه دي او بیا هم که ادا کوي نو هغه به د پاکستان د نرخ مطابق ادا کوي. چې پاکستان کې کوم اعلان شوی کوم نرخ وتلی وي د هغې مطابق به د هغه بالغه ماشومان او د خپلې ښځې سرسایه ورکولی شي.